السلام علیکم. زه هومیوپیتک ډاکټر یم. چاته چې د سکین مسلې وي، که ماشومان وي، که زنانه وي، که نارینه وي، که ستاسو کم ایج هم وي خو ستاسو سکین مسلې وي، خارښ وي یا سپوڼې وي یا نور د څرمنې متعلق چې څومره تکالیف وي تاسو ته، تاسو علاجونه کړي وي مسلسل او د هغې نه باوجود تاسو ته تکلیف وي هغه ختمیږي نه، نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته داسې هومیوپیتک دوه دوايانې ښیم چې هغه یو د خوراک ته او یو ایکسټرنل یا بیروني لګولو مرهم دی. دا تاسو استعمال کوئ انشاءالله. که ستاسو څومره هم زړه مسله وي د سکین، که هغه سپوڼې وي، که هغه دانې وي په تاسو باندې یا خارښ وي، هغه مکمل طور باندې اشاره دوایي سره ختم شي د الله په فضل او دوباره به نه راځي. خو احتیاط داسې کوئ، کوشش کوئ که تاسو دا مسله وي د سکین ریلیټډ، نو یو خو تاسو مرچکي مسالې، تیز مسالو والا خوراکونه مکمل پرېږدئ. یو خبره شوه. بل اوبو مقدار سیوا کوئ، اوبه څښئ ډېرې، کم از کم ګنټه کې یو ګیلاس اوبه خامخا څښئ. بل کوشش کوئ چې کمې کپړې تاسو اغوندئ هغه په دویم ورځ خامخا وینځئ او نورې کپړې اغوندئ چې ستاسو کپړې نور څوک استعمال نه کړي، نور چا سره ونه لګي، ځکه چې ستاسو د سکین مسله منتقل کېږي، دا بل ته لګېدلی شي. نو دوایي نوټ کړئ د دې مسلو دپاره دوه دوایانې دي. یو چې کوم دا هومیوپیتک دوایي ده سلفر به تاسو راواخلئ په 30 طاقت کې. سلفر 30 تاسو راواخیستو، دا به سهار غرمه ماښام شپږ کترې یو بوټو کې اچوئ څښئ به. دا تاسو 15 ورځې استعمال کوئ انشاءالله ستاسو به ډېر زیات فرق وشي، د سکین مسلې به ختمې شي. که فرض 15 ورځې تاسو سلفر 30 استعمال کو، هغې نه باوجود تاسو فرق ونه شو یا ډېر زیات فرق ونه شو، نو بیا به مزید چې کوم دی تاسو سلفر 200 کې راواخلئ. عمده دوایي سلفر به 200 کې راواخلئ، سهار غرمه ماښام یو بوټو کې 15 قطرې واچوئ. دې سره کمال جلدي مرهم په نوم باندې دا یو اوینټ راځي، یو مرهم راځي د ټوپ په شکل کې داسې راځي. دا به تاسو راواخلئ، د دې ډېر بهترین رزلټ دی. یو هومیوپیتک مرهم دی، کمال جلدي مرهم تاسو ته هومیوپیتک سټور کې میلاو شي. کمال جلدي مرهم تاسو سهار غرمه ماښام دا چې کوم متاثره ځای دی اول لاس صابون سره ووینځئ، مرهم به په مالوچ لګوئ او مالوچ به خپل سکین باندې ټول مرهم به کوم متاثر ځای په هغې به لګوئ. انشاءالله چې کمال جلدي مرهم تاسو استعمال کوئ بیروني طور دا لګولو لپاره چې کوم دی باندې خارښ دی، سپوڼې دی یا زخم دی په سکین باندې، نو هغې باندې دا لګولو والا دی او سره سلفر دا د خوراک دی، دا د څښلو والا دی. دا تاسو انشاءالله استعمال کوئ 15 ورځې پورې، ستاسو د سکین مسلې، ستاسو خارښ او سپوڼې به مکمل دې سره الله فضل باندې ختم شي. امید دی ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوي زما د چینل ډاکټر شبیر پښتو سبسکرایب کړئ. په دې چینل ستاسو له مستند مشورې در کوم، د مستند میډیسن باره کې معلومات در کوم. زما را دعا ده الله پاک دې ټولو ناروغ خلکو له شفای کامله نصیب کړي، الله دې ټولو مسلې په خپل قدرت ختمې کړي. آمین. خوشحاله اوسئ. الله حافظ.